غریبۍ ووځي، یو خوا غریبي شي او بل خوا لوپر وروڼه شي. ډېره سخته ده، خدای چې په ژوند دې ستړی کړی. جماله ودرېږه، کار د سره لرم. یو خو دا لاستانه ډېر ستړی یم، بیا څه غم پېښه. یا لکه جماله ته لکه چې بیا نشه کړې ده. نه لالا، زه او نشه دا ډېره لرې خبره ده. یا لکه جماله خدای ته وګوره، د نشې مه کوه. مونږ غریبان خلک یو، هغه خانان دي، هغه د هر څه مخه ویني، مونږ د څه مخه وینو. سبا به خدای مکړه چا وژلی، نو بیا به زه څه کوم؟ د کومو لوپرو سره به راکاږم؟ نه لالا، داسې هېڅ خبره نه ده. هغه زما ملګري دي، هغه ما نشي وژلی، ما نه وژني. شکر وباسه، تنه دې زمانه غټه ده، په وهلو خو نشم درته ویلی چې مه یې کوه. په خوله درته وایم چې جماله د دې لوپرو نه لاس واخله، خدای مه کړه سبا کوم مشکل درته جوړ نه کړي. زه لالا خپل کار کوم. لالا مې لیونی شوی دی، ما ته نصیحت کوي. دا ګوره زه الله دې مل شه نو، ته خو زما خبره نه منې. منو دې صحیح چرس نه راوړي یاره، ځکه صحیح نه دي چې جماله یې نشته. سلام علیکم. وعلیکم سلام جمالیا، تا نه بغیر نشي خوند نه کوو، راځه کښېنه. جمالیا تا نه بغیر زمونږ بنډار نیمګړی ده. جمال خان خو زمونږ د بنډار مالګه ده، مالګه. حیدره زموږ چرس ګرم کړه، زه بله سګرټ خالي کوم. جمالیا نن خو ډېر غوسه، خیر خو به وي. حیدره خیر چېرته ده؟ زمونږ لالا داسې نصیحتونه کوي، وبه وایي چې د سپین جومات ملا ده. دماغ یې راته خراب کړی دی، دماغ. خیر دی لالا دې ده، مه پسې ګرځه. پرېږده، لالا به خپل کار کوي. زه چې کومه شوړه موړه وخو څه طریقه به جوړه وکړم. ځئ مشره دا خبره خو ما ډېره خوښه شوه، څنګه چل ده؟ دې خبره منو نه؟ بس تاسو چې خوښه وي زما هم خوښه ده. ودرېږه مشره. څه خبره ده جمالیا؟ ما ښکار پیدا کوم، تاسو نه ته منتظر شئ، زه ښکار وکړم. ښکار زلمي خو دغه ځای راته ښودلی و چې زه زنګ ورته ووایم دا چېرته دی. ښکار جمالیا یوازې مزه، هلکان ځان سره بوځه. جماله چاته اړتیا نه لري په ښکار مار کې، یوازې او یوازې ساجد کافي دی. مشره
ته صرف تماشا کوه تماشا ساجده راځه جمالیا لاندې ملشه راځئ هلکانو چې ځو ساجده کار خو همدلته دی باید چې نن ښکار وکړو جمالیا څه ته ګورې ځه چې کار وکړو ساجده تیاری نیسه څنګه داسې که څنګه که د ځان خیر غواړې ونه خورېږې څوک یې زما سکوتر څه شو دا چا کوله هلکه جمالي به ښکار کړی وي او که نه مشره جمالي باندې زه پوره باور لرم جمالي به خامخا ښکار کړی حیدره راشه داسې ګټه ډکه سلام علیکم مشره جمالیا منم دی زمری ښکار دې وکړو مشره دا څه ښکار نه ده د ملای له غرو سره ډغرې وایي له غرو سره هغه زمونږ د یو سګرټ لګی هم نه ده حیدره ډېر کلارې کلارې لګیا دا سګرټی زر جوړ کړه چې دماغ مې آرام شي جمالیا د ښکار نن شپه ځان سره سنبال کا اوس ناوخته دی سبا ته بېغم خورو سمه ده مشره زه به دا ښکار سنبال کړم لالا به مې کور کې په تمه وي ته ته خو معلومات شته چې اوس به ټول کور بیا به سره اخیستی وي مشره زه لاړم تاسو ته ښه بانډار غواړم او ښه مازدیګر خیر لاړ شي جمالیا جمالیا ما ته ښکاري چې بیا دې چکه وهلې نه ځکه داسې په زړه تېر شي سلام دې وامچوه خو خیر بچو دا وخت به دې تېر شي سلام علیکم لالا وعلیکم سلام جمال خانه خدا سکوټر د چا دی یو خو ته لالا هر وخت پوښتنه کوې دا د چا ده دا د چا ده دا د چا ده دا سکوټر زما د یو دوست دی تر سبا پورې راسره دی نور یې بیا ورکومه نه جمال خانه وروره داسې نه ده ته زما ورور یې
خدای نه خواسته دا سکوټر د چا نه چا پټ کړی او تا ته یې درکړی سبا بیا تا ته ستونزه جوړېږي ستا ستونزه زما ستونزه ده ولې چې ته مې ورور یې لالا ته هېڅ غم مه کوه هېڅ مشکل نشته راځه کښېنه ته به هم ستړی وې کښېنه څه ووایم نو کښېنه ته په خپلو کارو پوهېږې راځه کښېنه نو لالا څنګه داسې سوچ وایې څنګه سوچ کې ناست یې کارونه څنګه دي کارونه ښه روان دي که څنګه دي والا جمال خانه څه پیسې مې چې لرلې هغه ټولې رانه په دې تعمیر لاړې باقي د ورسو دپاره پیسې په کار دي تا سره به کوم درک نه وي لالا چې جمالي په شان ورور لرې ورور پیسو ته خو چې بلکل ټیټه ونه وایې پیسې جمالي سره د پیسو خوارۍ نشته ته پیسې په ژوند کې د یوه ټکنه ده راوړې نو زه اوس څنګه هیله وکړم یو خو ته لالا چې هېڅ ځای کې دې ارامه پرې نه ښودم کېناستئ ته چې دا د علي کپټ کیریان مې چوکې یو داه اوس پیدا شي اوس بله خیره بلې دنیا ته بې ټکټه ځان ورسوم ډېر وګرځېدمه سکوټر مو ورک شو هسې د پډورین یوه پوښتنه کوم کیدای شي دښته معلوم وي ځوانه څنګه یې مړه لږ خو سوچ کوه زما ټوله ایډیا دې خراب وکړه لږ پاتې و هلیکوپټر مې پاواګړی وکړه لږ کوترې پرېږده زما نه یو سکوټر ورک دی چېرته به دې لیدلی نه وي زه سکوټر یادوې دا څنګه سکوټر و کومه نښانه یې درته معلومه ده ورته معلوم دی سور سکوټر ده هغه وشم بس ما ته معلوم دی خو غیر ځوانه یو زه راکړه چې زما هم کار وشي او ستا هم کار وشي که څنګه د پیسو غم مه کوه ما ته خالي سکوټر وښیه سکوټر ښه ځوانه ته چې کوم سکوټر یادوې نور نه پوهېږم زما یار جمالی نه دی هغه سره مې تېر مازدیګر ولیدل چې کور ته یې بوتلو پوه شوې ښه ته د انعام واخله څو توده نور هم درکړم واما بس نو زه په مخه دې ځړېږم زما کار پرې وکړو یو دوه ورځې به بیا چېرته پنځولې کوم ښه ته دې لږ کوتر پا وکړه زه درنه لاړم یو خو جمال خانه ته چې ستا د لاسه زه م ارامه نه یم تا د خدای پوهېږي زما په خبره خو نه یې جمالیا اوس به زه در سره ګورم څوک یې زرین یم بهر وځه راغله ځان ستړی مه شې ما ونه پېژندې چا سره دې کار دی خیر سه جمالي سره هم کار دی جمالی چېرته ها د جمالي انډیوالې نو راځه لږ بچی موسکې
او خبرې به مو وکړو راځه مهرباني راځه هلته کښېنه ته وایې چې چای بس کې که یخ اوبه درته راوړم نه چای څښم نه یخ اوبه جمالي سره مقرره جماله چای والکه جمال خانه څه شوې هلاله څه کې دلته د انډیوال راغلی دی راشه دا دې نه راغلم خو لالا سانه ډېر تنګ راغلی یم نه پوهېږم خدایه پاکه په دا ټیم کې بیا څه وکړي لالا کومه ته باندې وال کم عقله دومره نشه دې کړې چې اوس خپل انډیوالان هم نه پېژنې دا ستا انډیوال دی که نه ستړی نه شي یاره خوشحال دی بخښنه غواړم ومې نه پېژندې ته مې نه پېژنې زه خپل سکوټر پېژنم څه سکوټر ظلیمه داسې څه کوي ما څه کړي دي ګزاره که ما سره خبرې وکړه دا خو نشه دی راځه کېنه چې په ارامه خبرې سره وکړو ښه ښه ورور جانه زه ستا په خبره پوه نه شوم ستا د خبرې مطلب څه دی دا سکوټر زما د زمانې پټ کړی دی څه جمال خانه دا څه وایي څه لالا څه او غلا ته دماغ خراب دی دا لیونی ده لالا زه لاړم ما آرام ته پرېږدې چېرته صبر وکړه وروره بښنه غواړم په ښه موقع راغلې خپل سکوټر دی دی ما ته خو ویل چې دا زما د انډیوال سکوټر دی وروره ستا په سار کې پرېږدم کنې ما پولیسو ته خبر ورکړی دی ته هم چې دا کار ونه کې سکوټر د دی بویزه زه څېړنې کوم چې نور چا د سره انډیوالان دي د هغو په شمول ټول به پولیسو ته وسپارو 2 ورځې وخت درکوم بیا ما ته وال راکړئ جمال خانه خدای خو دې غر کړه زه خو د کلي کې د سترګو لګولو پاتې نه کړم جمال خانه بس دی په همدې کور کې به یا ته او یا به زه یم وروري ختمه شوه ستا غوندې مې نه ورور و او نه شته بس دی لالا زم نوره ستا د ډېر نصیحتونو هر څه نه ستړی شوی یم نور ته پوه شه او ستا کور پوه شه وځه زه لاړم درنه وځه داسې لوپر ورونه خو دې هېڅ چاته نه ورکوي لکه ما ته یې چې راکړي سلام علیکم مشره وعلیکم سلام راځه کېنه جماليه نه ساجده نه نشته نه یم راغلی خبره ډېره خرابه ده څه جماليه د مطلب خبره کوه زه ستا په خبره پوه نه شوم څه شوي دي مشره زه افشا شوم او کار هم د لاس نه ووتم جماليه څنګه افشا شو ساجده پرون کوټ اړه پرون مازدیګر ناوخته I think the girls with their nails done now. جماليه کار تا خراب کړی پام چې موږ ځان سره خراب نه کړي مشره مونږ چې څومره کارونه کړي ټول مې یو ځای کړي دي دا خبرې اوس مه کوه مونږ چې په دې اور کې سوځو ټول به یو ځای سوځو
او جمالیا خیر دی خدای په خیر کړي مشره د جمالي خبرو ما ته خوند رانه خوښه دې نه ده چې کار یې خلاص کړو سجده ګورې څه ته ورځه زما خرامو ټول عمر مو زما په سر مزې کړې دي اوس زما بجو ته راغلی یې I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. جمالیا ډېره ګنده وینه دي دا الله دې نه بخي دی حلقانه کې ځو دا څوک دی صبر دغه جماله صبر دی ورور ته څنګه وها हेलो हेलो सलाम علیکم वालेकुम सलाम دا الله په دې صبر دې چې جمالي چا وژل درا شو څوک څه جمال مړ دی وای دا خو جمال خان دا چا جمال خان دا ولې دا چا جمال خان دا پتا څه شوي دي جمال خان دا خو زما خبرې نه منلې اخر هم داسې چلو شو جمال خان پاته که انډیوالان دې باندې انتظار کوي چې کله به راځي جمال خان پاته اوس جمال خان جمال خان تا خو زما خبره نه منله ډېر